صرف په جمیل جوړولو او خرڅولو مې له یو میاشت څخه کمه موده کې تقریبا $50 عاید کړی. دغه عاید دوستانو زه هر وخت تاسو سره خپل ټلګرام چینل کې هم شیر کوم چې زه کله په جمیل خرڅولو پیسې ګټم. نو راځئ تاسو ته هم دا طریقه ښیم چې څنګه جمیل جوړ کړئ او هغه خرڅ کړئ هر جمیل په 10 افغانۍ او پیسې وګټئ او مستقیم خپل اکاونټ ته ولېږئ سره د ثبوتونو. لومړی دوستانو زما ثبوتونه تاسو په څنګ کې وینئ. دا زما بایننس اکاونټ ده چې په دې کې هم ماته $50 مې ترلاسه کړي دي او زه خپل چینل کې هر وخت تاسو ته ثبوتونه ږدم چې دغه ډول سیستمونو نه پیسې باسم. نو موږ سره په ټلګرام چینل هم جوین شئ. خو اوس راځو خپل کار ته چې څنګه موږ کولی شو په جمیل جوړولو پیسې وګټو او نغد یې ترلاسه کړو. دوستانو دغه کار لپاره په ټلګرام کې یو روبوټ ده چې دغه روبوټ کې تاسو کولی شئ جمیل جوړ کړئ او جمیل بیرته په همده روبوټ خرڅ کړئ. دلته تاسو کتلی شئ زه مختلف ټایم له دې څخه پیسې باسم او په دې ویډیو کې به هم تاسو ته لایف ثبوت درکړم د پیسو ایستو. دوستانو دا روبوټ چې ده د دې لینک ما تاسو ته ډسکرپشن ټلګرام چینل او لومړي کومنټ کې ایښی. په هغه به کلیک کړئ تاسو ټلګرام ته راوړي. دغلته تاسو ته یو د سټارټ آپشن یې لومړي سر کې په شین رنګ ابه ووایي دا به سټارټ کې چې سټارټ موږ دغه ډول د دې مینیو ده دوستانو. صحیح ده. دې کې به موږ صرف جمیل جوړو او هغه به خرڅو. نو د دې کار لپاره به تاسو په رجسټر نیو جمیل باندې کلیک وکوئ. نو دلته ګورئ دوی موږ ته یو جمیل راکړ. د جمیل قیمت یې هم لیکلی 12 سنټه چې کېږي 10 افغانۍ. نو دغه د جمیل نوم ده او دغه هم مشخصات. دا به اوس موږ څنګه جوړو. نو لاړ به شو خپل جمیل ته. دوستانو تاسو په خپل موبایل کې راشئ ګوګل کروم براوزر به واسطئ. په سرچ کې به ورته ولیکئ google.com. صحیح ده. دلته به ورته تاسو په دا سرچ کې ولیکئ google.com. صحیح ده دوستانو. دا به ورته ولیکئ او دلته به موږ راشو دې ته به یو جمیل جوړ کړو. دا چې موږ ولیکو دا ډول صفحه تاسو ته راځي. دغلته ګورئ ستاسو د جمیل عکس ده یا ستاسو کوم جمیل سي. په دغه به تاسو کلیک واخلئ دوستانو. زه به دا ژبه انګلیسي ته واړوم. ښه نو دوستانو په دا خپل جمیل عکس به کلیک کړئ. دلته به اوس یو جمیل ایډیټ کړو. دې کار لپاره دغلته ګورئ دغه نښې دي. دغلته به تاسو په دا سلش غوندې نښه کلیک کړئ. دا چې مو ستاسو د موبایل جمیلونه راوړي. دغلته ګورئ یو آپشن ده ایډیټ انادر اکاونټ. زما دا ژبه انګلیسي ته وانه وخته. دلته لیکلي افزودن حساب دیگر. په دغه باندې به تاسو کلیک واخلئ دوستانو. په دغه چې مو کلیک کړ نو دلته دوستانو دا ډول صفحه راځي. لاندې به راشئ دا ګورئ ایډیټ اکاونټ ټو ډیوایس. په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ دوستانو او په دې چې مو کلیک کړه دا ډول صفحه راځي. دلته به خپل موبایل کوډ هغه ورکئ او اوس به موږ د روبوټ لپاره دلته یو جمیل جوړ کړو او همدغه جمیل به پرې خرڅ کړو. داسې صفحه راځي. دلته به دوستانو تاسو په دغه آپشن کلیک کړئ کریټ اکاونټ او دلته به دا لومړنۍ باندې کلیک واخلئ. دا کار چې موږ کوو دلته دا ډول صفحه راځي. تاسو څخه نوم غواړي. نوم دلته ګورئ جمیل موږ ته په خپله راکړی دا ګورئ دغه نوم ده. همدغه نوم به ورته کاپي کړئ او دغه هم جمیل ده دغه هم کوډ ده او دغه هم ریکوري جمیل. نو ما نوم کاپي کړ. راځه ما نوم به دلته ورته ولیکو. نوم مې کاپي کړ. دا به ورته زه پیسټ کړم. دغه نوم شو. نیکسټ آپشن به لاندې و. دلته اوس کال غواړي. کال به 2000 ورکوي یا هم 2000 نه لاندې فرق نه کوي چې هر څه ورکوي. جنډر به مشخص کړئ. میل به ووهئ. بیا به لاندې نیکسټ کوئ دوستانو. نیکسټ چې موږ اوس به دلته دغه دریم آپشن باندې کلیک کوئ. اوس دی چې موږ ته کوم جمیل ویلی او هغه به موږ ورته جوړ کړو. دې کار لپاره ګورئ دغلته جمیل په خپله موږ ته لیکلی ده چې په دغه مشخصات جمیل جوړ کړه. دا ما کلیک کاپي شو. خپله کاپي شو. دلته پیسټ کوم. نیکسټ آپشن باندې زه کلیک کوم. دلته اوس کوډ غواړي. ګورئ کوډ هم دی موږ ته خپله راکړی. هلته یې لیکلي پاسورډ. نو دا پاسورډ به کلیک کوئ. درته کاپي کېږي. چې کاپي شوه به دلته ورته پیسټ کوئ. نو دا کار چې مو وکړو بیا به نیکسټ ووهئ دوستانو. نیکسټ چې مو زموږ جمیل جوړ شو. نمبر یې هم ونه غوښته. نیکسټ آپشن وهو. بیا راځو لاندې آی اګري باندې کلیک کوو. دا کار چې وشو دا جمیل اوس جوړیږي او د دې پیسې به هم موږ ته راکړل شي. نو په تمه کېږو چې دا مکمل سټپ تمام شي. دغه د جمیل جوړ شو. جمیل شو جوړ شو دوستانو. اوس به تاسو بیرته راشئ. همدغلته په خپل ایکن باندې به کلیک کوئ په همدې صفحه کې. دلته اوس هغه کوم جمیل چې تاسو جوړ کړ هغه به دلته ورته انتخاب کوئ. زه راځم دلته ګورم کوم چې ما دا اوس تازه جوړ کړ. دوستانو په آیکن کلیک کوم. دغه جمیل چې ما دا اوس جوړ کړ ګورئ په نوم دی لیس. نو په دې باندې به کلیک کوو. په دې چې مو کلیک بیرته به بیا راشو. په دغه پورته ګورئ همدا د جمیل په آیکن به کلیک کوو. په دې چې مو کلیک کړو دوستانو دلته به تاسو اوس په دا منیج یور ګوګل اکاونټ کلیک کړئ او دغلته به څنګه کو ریکوري ایمیل به اضافه کو تر څو د دې پیسې موږ ته راکړي. دا ډول صفحه راځي. دلته به دوستانو دا د خوا کش کې دغه د سکیورټي په نښه باندې به کلیک کړئ دوستانو. سکیورټي چې مو کلیک کړ لاندې به راسئ. دغلته ګورئ ریکوري ایمیل په دغه باندې به کلیک کړئ دوستانو.
په دغه چې مو کلیک کړه دوستانو دلته اوس بیرته تاسو څخه کوډ غواړي د جیمیل تر څو د جیمیل ته داخل شي نو یا کوډ غواړي یا موبایل فنګر هم ورکوي شي ما موبایل فنګر ورکو اوس به د جیمیل ته موږ داخل شو ښه دې ته داخل شولو دوستانو اوس دلته دغه آپشن به وایي ایډیټ ریکوري ایمیل په دغه به کلیک کوئ دلته به اوس یو ریکوري ایمیل ور ایډ کوئ کوم ایمیل به ایډ کوئ دلته ګورئ روبوټ موږ ته خپله دغلته لیکلي دی نه ریکوري ایمیل په همدې به کلیک کوئ دا تاسو ته کاپي کېږي را به شي دلته به ایډ کوئ ما کلیک کړی او کاپي کړی مې ده زه به اوس دا دلته ورته څنګه کوم پیسټ کوم البته راځم کاپي راخلم کلیک پې کوم دغه د کاپي شو کاپي چې شو دوستانو راځم دا اوس ورته دلته پیسټ کوم دا د پیسټ شو او سیو آپشن باندې به کلیک کو دا به ورته موږ ورکو بس دغه د زموږ جیمیل جوړ شو دلته به اوس په دا کینسل آپشن باندې کلیک کو دا کار وشو دوستانو او زموږ کار دی کې تمام شو اوس به له دې څخه بیک راشو را به شو روبوټ ته او دلته به ورته وایي چې موږ دا جیمیل تا ته جوړ کړو نو دلته د ډن په آپشن باندې کلیک کوو دوستانو دا یې ډن آپشن دا ډن آپشن باندې کلیک کوو نو دلته وایي چې ستاسو ریکوري نه ده ایډ شوی یو دقیقه نیمه دقیقه انتظار کوو دا اوس خپله معنی دی دوباره به په ډن باندې کلیک واخلو نو دغه د دوباره مې کلیک کوي منه دلته اوس دوستانو دی وایي که غواړئ دغه جیمیل کې 2FA ویریفیکیشن فایل کوي موږ تاسو ته 12 سنټه درکوو نو موږ هم راځو په همدې کلیک کوو تر څو 12 سنټه یا ډېر روپۍ واخلو دا چې مو کلیک کړو بیرته راځو همدغه صفحې ته راشئ دوستانو اوس به دې کې دغه 2FA هم فایل کو تر څو موږ ته پر جیمیل 10 روپۍ راکړي په دغه باندې کلیک کوو دوستانو دا برخه به هم ورته فعاله کړو دلته چې راغلی دوستانو دا لاندې به راشئ دلته ګورئ تاسو ته درکړی انډیکیټر آپشن په دغه باندې به کلیک کوئ دا انډیکیټر چې مو کلیک کړه دلته به سیټ اپ انډیکیټر باندې کلیک واخلئ دوستانو په دغه چې مو کلیک کړه اوس به دلته موږ ته بله صفحه دلته موږ ته یو عکس راکوي دی نه به سکرین شاټ واخلو سکرین شاټ چې مو واخیستلو راځو بیرته روبوټ ته به دا سکرین شاټ موږ ولیږو دلته په دغه سکرین شاټ آپشن باندې کلیک کوو دا خوا کې دی عکس نو دغه د عکس به زه روبوټ ته ولیږم دا چې مو لګو دوستانو دلته ګورئ موږ ته یو کوډ راکړي دا ګورئ OTP کوډ په دغه به کلیک کو دا کاپي کیږي بیرته به راشو جیمیل ته دلته به دا نیکسټ آپشن ووهو دوستانو دلته به اوس دا کوډ ورته انټر کو زه راځم دا کوډ انټر کوم دغه ده او لاندې به ویریفای باندې کلیک واخلو دوستانو نو دغه دا هم وشو اوس به دلته دا ټرن آن باندې کلیک واخلو دوستانو ټرن آن هم کلیک کوو نو دا هم وشو اوس به لاندې بیا دغه ټرن آن ټو سټیپ ویریفیکیشن باندې کلیک کو دا کار چې موږ دلته تاسو ته دا ډول صفحه راځي دوستانو دلته بعضې وخت د نمبر آپشن راځي او بعضې وخت سکیپ که تاسو ته سکیپ آپشن راغی نو دلته سکیپ ووهئ او که سکیپ درته رانغی کینسل ووهئ ټرن آن ووهئ نو په دې صفحه کې کسکیپ آپشن مو دوستانو لومړی سکیپ کې کسکیپ نو دلته بیا یو نمبر ایډ کوي فرق نه کوي هر نمبر یې له ځانه یو نمبر لیکئ مثال زه لیکم اویا دا ډول یو نمبر مې له ځانه ولیکه نیکسټ آپشن به ووهو داسې مو ووهه نو دلته به تاسو سیو آپشن باندې کلیک کوئ دوستانو دا نمبر به سیف کړو تر څو زموږ ټو سټیپ ویریفیکیشن فایل شي داسې مو کړو لاندې به ډن آپشن ووهو دوستانو دا کار چې مو کړو بیرته به بیک راشو دې صفحې څخه بیک چې راغللو دوستانو نو دلته به اوس په دا سرچ کې ورته موږ ولیکو اپ به ورته ولیکو دوستانو اپ چې مو ولیکه دغه آپشن به ووهئ اپ پاسورډ په دغه به کلیک کو او دغه روبوټ ته به موږ د دې پاسورډ ورکو چې نور کار تمام شي دلته به تاسو یو نوم اوس دغه ځای کې ورکوئ مثال زه لیکم IFG دا کریټ آپشن باندې به کلیک کوئ کریټ چې مو دلته تاسو ته دغه ډول هیشټیګ درکوي یا کوډونه دا به کاپي کوئ دوستانو دا د سینیسو کاپي او راځو اوس یې څنګه کوو جیمیل ته یې ورلیږو بوټ ته نو دلته زه ورته دا ورلیږم دا مې ور ولېږلو دغه د دوستانو دا وی چې ستاسو بیک اپ هر څه تکمیل شوله او اوس موږ ته بیک اپ کوډ راکوي بیک اپ کوډ به اوس څنګه اخلو راځو اوس بیرته همدغې صفحې ته ډاون وهو بیرته بیک ځو دوستانو بیک چې راغلی دلته به تاسو ورته اوس بیک اپ ولیکئ صحیح ده IC هم ورته ولیکئ مشکل نه لري دا ګورئ بیک اپ کوډ دغه دریم آپشن دا بیک اپ کوډ به اوس تاسو ورته کلیک کوئ بیک اپ کوډ چې مو کلیک کړه دلته ګورئ ایډیټ بیک اپ کوډ ایډیټ بیک اپ کوډ به ووهئ دوستانو او دلته تاسو ته یو مقدار کوډونه راځي دلته به دا ډاونلوډ کوډ باندې کلیک کوئ ډاونلوډ کوډ چې مو ووهه دا ډاونلوډ کېږي دلته به دا پورته ګورئ تاسو ته راځي دا به اوپن کوئ دوستانو زه اوپن باندې کلیک کوم اوپن چې مو کړو دلته یو د شیر آپشن ده دا ګورئ پورته شیر آپشن په دا شیر آپشن باندې کلیک اخلو په دغه چې مو کلیک واخیسته دلته به لاندې ورته ټلیګرام انتخاب کوو زه راځم ټلیګرام دغه د ټلیګرام باندې کلیک کوو دوه ځلي نو دلته به اوس د جیمیل فارمر بوټ انتخاب کوو دا انتخاب مې کړه لاندې ورته سینډ کوو نو دا د بیک اپ کوډ ورته سینډ شو نو دا ګورئ دی موږ ته څنګه کړو 12 سنټه یا همغه $10 زموږ اکاونټ ته کریډیټ کړو زه راځم دلته بیلنس باندې کلیک کوم ما سره مخکې دا ګورئ 12 سنټه و
هولډ بیلانس اوس 40 نو دغه پیسې موږ ته پر جمیل چې راکې دا به دوستانو لومړی موږ ته 2-3 ورځې په هولډ کې هغه څخه وروسته اویلیبل بیلانس ته راځي چې بیا موږ کولی شو له دې برخې څخه څنګه کو دوستانو وډرا کو یا خرج کو نو په دغه طریقه تاسو جمیل جوړوي دغه نوې طریقه او خو مې هم دا طریقه خودلې و اوس په کې فعلا لږ څه تغیرات راغلي دوستانو نو دا کار چې موږ ورسته سټپ هم پکې وکوي هغه دا چې بیرته تاسو دوستانو راشي دغه ټو سټپ ویریفیکیشن برخه تراشي هغه کم نمبر چې ملزانه وهله هغه پکې ډیلیټ کړي ځکه هغه نور موږ ته په کار نه راځي دغه ګوري د نمبر برخه دا موږ لزانه وهله او دلته به دا ډیلیټ وو دا به ختم کو دا زیاتره وخت نه غواړي خو قدر نه وغوښته لزانه نمبر ورکړي او بیرته ختم کړي نو دغه د دې کارو دوستانو څنګه جمیل جوړ کو خرڅ کو اوس راځو چې پیسې لدینه موږ څنګه واستې شو راځم پیسو طریقه درته خیم پیسو وستلو لپاره دوستانو ته ګورئ زما اکاونټ کې تقریبا $1 اویلیبل ده پی اوټ آپشن باندې به کلیک کړئ دلته مختلفې طریقې دي د پیسو ایستو پایر واټ کاش او بیټ کوین او ټي ار ایکس او مختلف دي او تاسو په دغه لایټ کوین باندې وډرا کوئ لایټ کوین یا ال ټي سی ځکه د دې فیس دوستانو کم ده زه په دې کلیک کوم دلته ماته چې خپل د لایټ کوین ادرس واچوه نو زه راځم بایننس ته غواړم لایټ کوین لګم تاسو هر څه ته لګی شئ ایډیټ فند باندې به بایننس کې کلیک کو دلته دا ډیپوزیټ کرپټو به ووهو او دلته به خپل د لایټ کوین ادرس زره واخلم او د روبوټ ته به ورکم په لایټ کوین کلیک کو دلته د لایټ کوین ادرس راخلو دا 2 مینه لایټ کوین نو دا به کاپی کوم او اوس به روبوټ ته ور سند کوم دوستانو نو دا دلته به ادرس ورته سند کو سم ده پیسټ میک سند میک نو دا د ما پی اوټ څنګه د دوستانو دا کریټ شو دا به تر 1 ساعت از ما بایننس اکاونټ ته دا پیسې ورسي نو زه دا ویډیو سکیپ کوم 1 ساعت وروسته تاسو ته بیا خیم چې دا پیسې ما ته راغلي او کنه خانو دوستانو شاوخوا 1 ساعت تیر شو دا ګورئ زما لایټ کوین بایننس ته رسیدل زه راځم په کلیک کوم تاسو ته به فول ثبوت وخیم چې دغه پیسې ما ته رسیدل او کنه نو دا د خپل بایننس ته راغلم نو دوستانو دغه ګورئ 90 سنټو لایټ کوین ما ته رسیدل 9 سنټه مې وډرا کړ شاوخوا 9 سنټه د بیټ فیس دا ګورئ 90 سنټه ما ته رسیدل دا به کتلی شئ زه دلته هسټري باندې هم کلیک کوم تاسو ته دا وینئ دغه اوس همدغه ورځ همدغه دقیقه ما ته رسیدلي تاسو په څنګ کې تاریخ هم ورته کتلی شئ نو دغه دوستانو د دې باټو چې په دغه طریقه تاسو کولی شئ له دې څخه پیسې ګټئ او په وروسته کې دغه جمیل چې تاسو کله جوړ کړئ دا ډیلیټ کړئ دې کار لپاره دلته ګورئ دا د سینس آپشن ده دا به راټیټ کړئ صفحې ته یا د موبایل سیټینګ ته به راشئ خپل جمیل ته نو دغه کوم جمیل چې موږ جوړ کړ دا به نور ډیلیټ کړو ځکه دا نور موږ ته په درد نه خوري خپل موبایل به پرې نه ډکوو نو دا ریموو اکاونټ وهو او دا ډیلیټو او پیسې به موږ ته اضافه شي نو دوستانو دغه طریقه ویله د خوښې وړ مو ګرځي دغه طریقه کوئ واقعا په دغه کې ښې پیسې ورکوئ تاسو کولی شئ هره ورځ 15 جمیله جوړ کړئ په یو موبایل کې هغه خرڅ کړئ او بعد له هغې چې له تاسو څخه نمبر غوښته 3-4 ورځې وروسته بیا راځئ بیا تاسو څخه نمبر نه غواړي نو د میاشتې کولی شئ $10 له دغه جمیل څخه په اسانه وګټئ